سبل شانت خیسته د کنعان خو چرته نه یخ کولیا د یوسف د خاندان خو چرته نه سبل شانت خیسته د کنعان خو چرته نه یخ کولیا د یوسف د خاندان خو چرته نه خبرې پیښور د سترګورو پیغلو خار دی خبرې پیښور د سترګورو پیغلو خار دی لکه څومره ښکلی افغان خو چرته نه خبرې پیښور د سترګورو پیغلو خار دی لکه څومره ښکلی افغان خو چرته نه او سفر شعر پکې څنګه ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري زما د زړه په دشتو کې روان خو چرته نه چې شعر د خپل قوم د مینې زیږنده چې نه ده لالي عطا غ درویش روحان خو چرته نه نو دا د ضمیر صاحب او د ټولو ملګرو فرمایش وکړو دا خو چونکې کرن خان ویلی تاسو ټولو به اورېدلی خو زه به ووایم چې د مینې په مذهب دی همسفر یې کم که نه د مینې په مذهب دی همسفر یې کم که نه یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر یې کم که نه څلور واړه رکات رانه دوه سترګو کړه سهوه څلور واړه رکات رانه دوه سترګو کړه سهوه چې دا مونځ بېرته مات کړمه د سر یې کم که نه صادق صاحب بخښنه غواړم صدر صاحب ګناه ده یوه جنۍ وایي ګناه ده که بیخي کاپیره کېږم خو پې نه ګناه ده که بیخي کاپیره کېږم خو پې نه ملا څوک رانه خوله غواړي چې ور یې کړم که نه ګناه ده که بیخي کاپیره کېږم خو پې نه ملا څوک رانه خوله غواړي چې ور یې کړم که نه ګل رخ راته د سترګو لاندې ستړي ستړي ګوري ګل رخ راته د سترګو لاندې ستړي ستړي ګوري ګېډي تړي د زلفو ور په سر یې کړم که نه بیخي لکه یعقوب ورپسې هر سړی ړندېږي بیخي لکه یعقوب ورپسې هر سړی ړندېږي په دې ښار کې یوسف پسې خبرې یې کړم که نه باچا دغه سړی د فرعونیت خلاف راوتی باچا دغه سړی د فرعونیت خلاف راوتی د زړه په سلطنت کې مقرر یې کړم که نه نور څوک زما مغرور حسن ته پورته راکتی شي خو یو درویش روخان دی مرور یې کړم که نه ډېره مهرباني ډېره مننه صادق صاحب او شاکر صاحب تاسو دواړو ته یو نظم وایم ډېر توجه غواړم ستاسو دواړو استادانو نه زه خوږ اواز نشم کولی زه داسې چې ووایم سرجي تاسو دواړو ته ټولو ملګرو ته یو نظم ډالۍ کوم چې د نوي پیغلتوب د تقدس له کیفیته د نوي پیغلتوب د تقدس له کیفیته اذان وشو بیرته د راستون کمازیته تازه دې د ایمان الوتله راکړلې وزرې تازه مې د وحدت د شونډو وخوړې شکرې شاکر صاحب تازه مې د خپل رب سره په تا وکړې خبرې تازه دې مسلمان کړم د مینې پیغامبرې د نوي پیغلتوب نشې له تلمه میخانې له اذان د میکدې راغی ولاړم سجدې له نو څنګه دې اوبرنګه غاړه راکړه مسلمانې نو څنګه دې رازېږم د سینې کړې را روانې نو څنګه دې هوس د خال رڼا کړه تورې سکڼې نو څنګه دې کافر شراب روا کړه شرابڼې د نوي تقدس د پیغلتوب له جان د کړنګه دا ولې میکده شوله بېهوشه ړنګه بنګه صادق صاحب ګناه مسلمانېږي چې ثواب په هوش کې راشي او پیغله مقدسه چې نشه په جوش کې راشي او تږی زړه سیراب د عبادت د سرچینې شي او بیا د محبت دپاره زیږنده سینې شي د نوي پیغلتوب د مقدسې پرښتې نه ما ټول تفسیر راوړی د قرآن د ترجمې نه سلام مې ګرځولی پرښتو په دواړه ولو پنځه وخته مې مونځ کړی د یو نیت په تړلو سرجي توجه غواړم سلام مې ګرځولی پرښتو په دواړه ولو پنځه وخته مې مونځ کړی د یو نیت په تړلو د خدای ګزدور ګوار د خپل ارض و سماواته چې دوه سترګو مې سا وکړه څلور واړه رکاته د نوي پیغلتوب تقدسات ورته قضا کړم چې دا مونځ قبول شوی که نه بېرته یې ادا کړم شعرونه مې د خپلې پرښتې نه زوت کړي ما ډېرې شپې د خپل فکر اروت ته خلوت کړي لفظونه مې د نقد په فرشته باندې لوستلي لالونه مې د خپل فکر د کاڼو نه تراشلي د نوي پیغلتوب د تقدس ترجماني ده که نه درویش روښانه پیغله شوې شاعر که څوک سپوږمۍ ته خیجي هغه ورله لاس ورکوي
که څوک سپوږمۍ ته خیژي هغه ورله لاس ورکوي او ښکلی شته دی چې ختلی دی د نور نه پورته چې جبرائیل به ستا د مخ ښایسته څنګه کاته چې جبرائیل به ستا د مخ ښایسته څنګه کاته که نه لمبې به یې ختې د هر وزر نه پورته